السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه سئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، نن په لاس کې د پښتو ژبې د یو نوموړي شاعر کتاب لرم. له هغه سره زما خپله ډېر یادونه تړلي دي. تاسو به کم خلک چې په سویلي پښتونخوا پښین کې اوسېږي هغه د هغه له نامه سره ډېر بلد دي، او نور د سویلي پښتونخوا په نورو برخو کې چې کومې سیمې دي هغه خلک یې هم پېژني، ځکه چې دا نوموړی به وخت پر وخت هر ځای چې به مشاعره او ده به ځان رساوه. او دا و زموږ او ستاسو خوږ دوست چې د منشي محمد رحیم کاکړ په نامه مشهور و. زه چې کوم کتاب په لاس کې لرم، دا کتاب ده په خپل لاس مبارک ماته راکړی و. دمګړی زموږ په منځ کې وجود نه لري، خدای دې ارواح شاده کړي، یادونه دې تل تازه وي. دا کتاب ده ماته راکړی و. د کتاب نوم دی راسئ چې لږ وخاندو. دا د په خپل لاس راکړی و. خدای سته چې یو وخت بیا ګیله هم راڅخه وکړله. الغزنوي تا ته چې ما کوم کتاب درکړی و، تا پر هغه هېڅ لیکنه هم ونه کړله. ما تا ته درکړی هم په دې خاطر و چې ته به یو لیکنه پر وکړې. خو تا مال بالکل منشي صاحب دا مې هېر سوی وروره، در ملامت یم یقیني هم. نو نن په کتابو کې ګرځېدم، یقیني ډېر وخت مې بالکل په مخه نه ورغلی. نن چې په کتابو کې ګرځېدم نو قدرتي د منشي صاحب دا کتاب په مخه رالی. دوستانو، منشي صاحب کې یو ښه والی دا و چې داسې دور کې په داسې وخت کې چې څوک چاته خوږه خبره نه کوي، سمه خبره نه کوي، یو د بل سره سلام بند وي، په خپلوانو کې، په عاجزانو کې، په قریبانو کې، په دوستانو کې یو د بل سره بدنیتي سلام بند ګرده سیستم. خو ده په هغه وخت خلکو ته خنداوې ویشلې، ځکه چې د کتاب د نامه څخه معلومیږي چې راسئ چې لږ وخاندو. پر محفل کې چې به منشي محمد رحیم کاکړ ناست و هلته به خندا، ځکه د ده ټول شعرونه چې دي بیخي کم که داسې و یو یا دوه یا د ګوتو په شمېر که داسې و چې د طنز و مزاح بغیر لیکلي وي. حقیقي شعر دا اکثره طنز و د مزاح شعرونه لیکل، د خلکو د خوشحالۍ بیس به ګرځېدی. نو دوستانو، زه ستاسو وخت ډېر په خبرو نه نیسم، ځکه چې ډېر خلک د اوږدو اوږدو خبرو د اورېدلو توان نه لري. نو زه تاسو راولمه د منشي محمد رحیم کاکړ د شعرو خواته، چې یقیني هم د ده دا حق پر ما پاته سو چې د ده په کتاب ما څه ونه لیکل. دا ګیله د ده پر ځای وه، او دی خدا پاک له موږ څخه یوړ بل جهان ته، اروا دې شاده وي. خو زه به نن د ده یو دوه شعره تر تاسو در رسوم. کیدای شي دا ډېر تکراري شعرونه دي، ده تقریبا په ډېرو مشاعرو کې ویلي. یو خو بیخي تکراري دی، جلیبۍ یخ لمر اوري. یو بل شعر دی، دا هم درته وایم، دا دواړه درته وایم. ویډیو باید تر پایه وګورئ، ویډیو به خامخا تر پایه وګورئ. او یوه خبره بله درته کوم تر شعر وړاندې، دا زما پر چینل که تاسو نوي راغلي یا اول وار دی، نو دا زما چینل سبسکرایب کړئ. صحیح دی؟ که په سبسکرایب څوک نه پوهېږي، دا تر ویډیو لاندې چې په توره لیکه کې سبسکرایب لیکلی دی، دا ووهئ. دا چې مې ووایي په څنګ کې بیل آیکن د ګنټۍ نشان زنګ ښکاره کېږي چې دا ووایي، پر هغه باندې پر دا ال باندې وروي. لوړ معنا ال معنا دا د چاره ویډیو موږ پورته کوو تاسو ته نوټیفیکیشن درځي. دوستانو، نور وخت مو نه ضایع کوم، ډایرکټ مو رابولم د منشي محمد رحیم کاکړ د شعر خواته. منشي محمد رحیم وایي، یو شعر دی، د شعر عنوان دی پر پښو ګزاره. وایي موږ غریبان یو زموږ پر پښو ګزاره، موږ غریبان یو زموږ پر پښو ګزاره، نستی پر ټیوټا پر پیجارو ګزاره، ستاسو کوشنیان پر سوپه سیټ ویدیږي، ستاسو کوشنیان پر سوپه سیټ ویدیږي، زموږ د کوشنیانو پر زانګو ګزاره. تی سرجري د زړه لندن کې کوئ، تی سرجري چیرې کوئ؟ وایي تی سرجري د زړه لندن کې کوئ، او زموږ د ملا پر تعویذو ګزاره. موږ د سهار ناشتې ته شی نه لرو، موږ د سهار ناشتې ته شی نه لرو، او ستی هر سهار پر بسکوټو ګزاره. موږ د سهار ناشتې ته شی نه لرو، ستی هر سهار پر بسکوټو ګزاره.
پر تی دود بد لګیږي ګیس ته ناست یاست پر تی دود بد لګیږي ګیس ته ناست یاست زموږ د زوزانو پر لمبو گزاره پر تی دود بد لګیږي ګیس ته ناست یاست زموږ د زوزانو پر لمبو گزاره او تی په جهاز کې چکرونه وهي تی په جهاز کې چکرونه وهي زموږ د ټیکټرو پر ټیلو گزاره موږ خو ضمیر خپل خرڅولی نسو موږ خو ضمیر خپل خرڅولی نسو ستی په ووټو کې پر پیسو گزاره پیپسي پانټا خالي د استۍ په قسمت پیپسي پانټا خالي د استۍ په قسمت زموږ د گنج پر هندوانو گزاره تی دودپتی په سرینا کې کوي تی دودپتی په سرینا کې کوي زموږ په وټل کې پر ترخو گزاره تی خو وزان ته ګراسي ګروند جوړوي تی خو وزان ته ګراسي ګروند جوړوي زموږ د ډبرو پر ګروندو گزاره منشي رحیم به حقیقت لیکمه منشي رحیم به حقیقت لیکمه زموږ پر دا رنګه شیرو گزاره اوس راځم د منشي محمد رحیم صاحب یو بل شعر ته چې ډېر تکراري دی ډېر خلکو به اورېدلی وي د منشي محمد رحیم د خپلې خولې څخه نن یې زه درته وایم دوستانو خدای پاک دې وکړي چې ستاسو د خوښ وړ وګرځي او د منشي محمد رحیم تنده مې په ماته سي یادونه مې تازه سي د شعر عنوان دی جلیبۍ اخښله مه راوړئ وایي خړ بسکوټ وراوړئ خړ بسکوټ وراوړئ جلیبۍ اخښله مه راوړئ خړ بسکوټ وراوړئ جلیبۍ اخښله مه راوړئ بس دی تر ابده روغانۍ اخښله مه راوړئ وایي دا د لاس ډوډۍ پر تبخي باندې ورکلکه کړئ دا د لاس ډوډۍ پر تبخي باندې ورکلکه کړئ بده پر لګیږي د هګۍ اخښله مه راوړئ دا عادت یې بد دی لنګوټه تړي پتلون سره دا عادت یې بد دی لنګوټه تړي پتلون سره ژر خوابدی کیږي کارکولۍ اخښله مه راوړئ ښه د آس عادت لري نو کله ستړی کیږي دی ښه د آس عادت لري نو کله ستړی کیږي دی غټ دال ورته کښېږدي خو بینډۍ اخښله مه راوړئ تی وایه ساده دی په سازو باندې پوهېږي نه تی وایه ساده دی په سازو باندې پوهېږي نه ډول وایي باجه وایي شپېلۍ اخښله مه راوړئ ښه سپېره سړی دی په سپېرو خاورو کې پروت دی ښه سپېره سړی دی په سپېرو خاورو کې پروت دی کمبله لا پر ډېره ده غالۍ اخښله مه راوړئ زیبه میخانې لره جام هم ورسره وړي دورې شنه نسوار او سپین سګرېټ بیړۍ اخښله مه راوړئ وایي خوښه یې نلکه ده په اودس پسې باوړۍ لځي خوښه یې نلکه ده په اودس پسې باوړۍ لځي اودس پر تالابو کوي بدنۍ اخښله مه راوړئ وایي پیژنم یې زه منشي رحیم چې کلاړي دی پیژنم یې زه منشي رحیم چې کلاړي دی کرکټ کوي باکسینګ کوي بډۍ اخښله مه راوړئ او خړ بسکوټ وراوړئ جلیبۍ اخښله مه راوړئ بس دی تر ابده روغانۍ اخښله مه راوړئ تر راتلونکې بلې ویډیو مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارمه په مخه مو ښه ژوندي اوسئ کور مو ده مننه